دوستانو سلامونه. که غواړئ په واتساپ کې د چیټینګ چې تاسو چا سره چیټینګ کوئ هغه کې چې کوم بیکګراوند کې کوم انځور وي یا والپیپر وي هغه تاسو تغییر کړئ، نو تاسو به هر یو واتساپ چې لرئ، که واتساپ ساده واتساپ وي او که واتساپ بزنس، نو زه فعلا په واتساپ بزنس باندې کلیک کوم. هغه نه وروسته اوس مثلا زه غواړم د دغې نفر سره چې زه چیټینګ کوم د دې والپیپر دی هغې مثلا زه پرې کلیک کوم. کلیک چې مې وکړو ګورئ تاسو فعلا دغه بیکګراوند کې کوم صفحه چې ده دا سپینه ده یا هم ساده ده. نو چې غواړئ دغه صفحه بدله کړئ نو تاسو به په دغه درې ټکو باندې کلیک وکړئ او هغه نه وروسته په دې والپیپر باندې چې مو کلیک دلته خپله واتساپ هم انځورونه لري، برایټ، ډارک، سالډ کلر. نو که روښانه انځورونه مو په کار وو بیا په دې برایټ باندې کلیک کوئ، هر یو چې مې انتخابوه نو تاسو بیا کوئ، او که ډارک هم په کار وي یا تاریک انځورونه نو بیا به دلته راشي او دلته سالډ کلرز پاخه رنګونه نو دې ځای کې هم تاسو انتخاب کولی شئ. او که غواړئ چې ګیلري نه کوم انځور راغلي تاسو نو هم کولی شئ. تاسو به په مای فوټوز باندې کلیک کوئ او هغه نه وروسته مثلا دلته اوس فقط تاسو ته د ښودو په خاطر یو انځور کومه انتخابوم، مثلا دغه انځور زه انتخابوم. نو دلته بیا تاسو خپله سیټ کولی هم شئ، د دې پر ځای هر انځور کیدلی شي. نو فعلا دا انځور مې هغه کله چې تاسو سیټینګ یې وکړه مثلا نو هغه نه وروسته تاسو به په سیټ والپیپر باندې کلیک کوئ. سیټ والپیپر باندې چې مو کلیک وکړه نو دلته ګورئ وایي تاسو نه پوښتنه کوي چې دغه انځور چې تاسو لګوئ دا فقط همدغې هغه دپاره، دا نفر چې فعلا تاسو ورسره چیټینګ کوئ همدې یو نفر دپاره، او که همدې یو نفر دپاره کوئ بیا خو به په همدې هغه کوئ، او که نه نو که تاسو د ټول هغه دپاره کوئ بیا به for all chats in light theme نو تاسو دغه آپشن مې انتخابوئ. زه فعلا غواړم یوازې د یو نفر ته نو بیا به دا انتخاب کوم، هغه نه وروسته اوکې باندې به کلیک کوم. نو ګورئ تاسو لیدلی شئ والپیپر سیټ یعنې والپیپر ولګېده. نو په دې توګه تاسو کولی شئ چې د چیټینګ کوم والپیپر چې هغه بدل کړئ. نو که ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک کړئ، کوم پوښتنه یا نظر لرئ د کمنټ لارې شریک کړئ. نو تر بلې ویډیو مو په پاک او مهربان رب سپارم. هر چیرې چې یاست آباد اوسئ.